قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ د نن ورځې تازه مهم او ډیر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. افغان سیکان د افغانستان مالی وزارت د هندو او سیک مذهبه د اتو عبادت ځایونو د بیا رغونې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. دغه لرغوني عبادت ځایونه په کابل، غزنی، خوست، پکتیا او ننګرهار کې دي. افغان هندوان وایي په ټوله کې به دغه هیواد کې د دوی 18 عبادت ځایونه بیا رغونې ته اړتیا لري. ګیلمن پښتين په بحرین هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړی او کلک ملاتړی وزیرستاني ځوان ګیلمن پښتين د انټرپول پولیسو له لوري د نیول کېدو وروسته نن بیرته آزاد کړای شو. افغان فلم د افغانستان پر هغه وړو نجونو د سکیټ بورډ لوبه زده کوي جوړ شوی فلم د آسکار نړیواله جایزه ګټلې ده. آسکار امریکایي جایزه ده چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي فلمونو ته نړیوالې جایزې ورکوي. چارواکي ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار امنیه قومنداني اړوند د جنایي جرمونو، نشهیي توکو او تروریزم پر وړاندې مبارزې پولیسو د تیر یوې میاشتې په موده کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د یو شمېر قضیو په تړاو 215 تنه نیولي دي. چین په افغانستان کې د چین لوی سفیر وانګ یو د کورونا وایرس په اړه د افغانانو له هر اړخیز ملاتړ او همدردۍ مننه کړې ده. وانګ یون پرون په کابل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي په چین کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ له کبله د مړو شوي او پرې اخته کسانو د شمېر په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بللي دي. کونړ د کونړ ولسي استازي وایي د دې ولایت ځینو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او ګټه تر ډیره دولت وسلوالو مخالفینو ته ځي. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین وایي په دې ځنګل وهنه کې او د لرګیو په قاچاق کې ځینې حکومتي چارواکي هم لاس لري. کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو پر دوام نن د دې سیالیو په پایلوبه کې د بنگلاديش 19 کلنې کرکټ لوبډلې په 3 وکټو له هند لوبه وګټله او د لومړي ځل لپاره یې اتلولۍ په خپل نوم کړه. محقق د افغانستان خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د خپل زوی باقر محقق د وژل کېدا وروسته د ولسمشر غني د تسلیت له پیغام مننه کړې ده او ویلي دي چې نننۍ پیښه د خدای رضا او یو الهي ازموینه وه چې دوی ورسره ناڅاپه مخامخ شول. پی ټی ایم نږدې 2 ساعته وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 ښځینه مشرانې وړانګې لوڼې ثنا اجاز او عارفه صدیق د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوې وې خو له لږ ځنډ وروسته بیرته خوشې شوې. مسعود اندرابي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي د نظام الدین قیصري نیولو لپاره د ځواک استعمال او څرنګوالي په اړه ډیرو خلکو غبرګونونه لرل خو د په وینا وزارت په دې اړه د څرنګوالۍ پلټنو ته انتظار کوي. منظور پښتين سرچینو لمخې د نن سهار راځي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين په ضمانت د خوشي کولو عریضه باندې په ډیره اسماعیل خان محکمه کې پراخ بحث شوی دی چې په پای کې په 2 قضیو کې ضمانت منل شوی دی او 2 نورې لا پاتې دي. جاوید امرخیل افغانستان نامتو او پښتو ژبې تر ټولو مخکښ محبوب سندرغاړی جاوید امرخیل په ټولنیزو رسنیو د ډیرو نیوکو وروسته په شمالي وزیرستان کې خپل پلان شوی کنسرت لغوه اعلان کړ او یو ځل بیا د لر او بر پښتنو زړونه له ځان سره وساتل. مریضان د پرله پسې شکایتونو له مخې د کابل صحت طفل روغتون په جراحي څانګه کې د یو شمېر پخواني عمر خوړلو زړو ډاکټرانو له لوري د خلکو سره ناسمې رویې له امله ډیری خلک خپل ناروغان له دغې روغتون باسي او د ایران او پاکستان هیوادونو ته انتقالوي. طالبان په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دوحه کې د دې ډلې استازو د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره تیر ماښام د سولې خبرو پر پایلو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي او د بحث مسلې مهم موضوعات بللي دي. ټاکنو کمیسیون د افغانستان ټاکنو کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون دوی ته د خپل پریکړې استولې خو ورکړل شوي معلومات بشپړ نه دي او له کمیسیون نه غوښتي چې د پریکړو د عملي کولو لپاره د دوی پوښتنې ځواب کړي. بشري حقوق د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې یوازې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکایي او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې په دغه هیواد کې 50 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت سملاسي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ننګرهار
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د باغدارۍ د پراختیا لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي دي او را روان کال به تر 3000 جریبه پورې د میوه لرونکو باغونو جوړ شي. دوی وایي همدا اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د میوې 15000 جریبه باغونه شته دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. امریکا څو شېبې وړاندې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې